السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوی صاحب محترم، تا پوښتنه کړې وه چې یو سړی غنم واخلي، سږ کال د غنم واخیستل، دغه خپل غنم خپل د خرڅ لپاره یې دغسې پرېښوله، اوس کال پر د غنمو باندې راوګرځېدی، آیا په دغو کې پر د غنمو باندې بیا اوس زکات شته که نه شته؟ نو محترمه، رد المحتار هغه عبارت راوړي وی ولا تصح نیت التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان. نو کم هغه اموال معشوره چې ور عشر ورسه ایستل سوی وي، مثلا د غنم یو چا واخیستله، تر اوسه پورې عشر یې ور ایستلی دی، کال بیا پر وګرځېدی، هغه چې پاته دي د په دې نیت باندې پرېښی و چې مثلا دی به دغه شی بیا خوري او کې خرڅول خرڅوي بیا هم، خو دغه نیتونه ورسره و، تر اوسه یې نیت د تجارت نه و پکښې کړی. نو فقهای کرام وایي دغه غنم تر څو چې عین بدل نه سي، یعنې دغه غنم په پیسو باندې خرڅ نه کړول سي، پر هغه پیسو باندې کال ونه ګرځي، تر هغه وخته پورې دغه غنمو باندې بیا زکات نشته. او دلته بیا وایي ولا تصح نیت تجارتي، وایي نیت د تجارت په هغه شي کې چې مثلا د خپل د مځکې څخه یو شی راوتلی وي، غنم دی مثلا، او د هغو قیمت د غنمو نصاب ته رسیږي، او د نیت دا پکښې کړی وي چې دی به دا ځان ته بېږدي او خرڅوي بیا هم او یا بې خوري هم، نو وایي د پوره کال د ځان سره وساتل، وایي لا تجب فیها الزکات، په دې کې وایي زکات نه واجبېږي، ځکه یو شی دوه معناته په یو ور سره فقهای کرام وایي چې نه جمع کېږي. نو په دا خاطر چې یو وارې عشر ایستل سوی وي، بیا تر څو چې دی نیت د تجارت په تجارت باندې وانه چې وي خرڅ یې نه کړي، تر هغه وخته پورې بیا پر دغه شي باندې زکات نشته. نو کم غنم و، کمه خرڅه چې خلک کمه غله چې ځان ته یې ږدي او بیا پر دې باندې مثلا ولو که نصاب ته یې قیمت رسیږي، تر څو چې تجارت باندې وانه چې تر هغه وخته پورې پر دغو باندې زکات نشته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.